السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته ووایم چې د آی سی سی له خوا نه د افغانستان رحمان الله ګوربز او رشید خان ته ډیره سپیشل مبارکي رالېږل سوې ده. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه اولنۍ شل وریځه لوبه ترسره سوله، په دغه لوبه کې رحمان الله ګوربز 8 رنزه په بیټینګ کې وکړل چې یعنې ډېر زبردسته بیټینګ یې د افغانستان لپاره ترسره کړ. او بل طرف ته د افغانستان رشید خان بیا 4 اوورو کې 28 رنزه ورکړي دي او د زیمبابوې 3 مهم لوبغاړي موټ کړي دي. نو دغې نه وروسته د آی سی سی له خوا نه خپله پاڼه کې د افغانستان رشید خان ته یوه ډېره ښه جرمه لیکلې ده. بل طرف ته رحمان الله ګوربز ته مبارکي ورکړې ده چې زه به تاسو ته ووایم. نو تاسو کتلای شئ دلته د آی سی سی خپله پاڼه کې لیکلي دي چې ټرډ 54 د افغانستان رحمان الله ګوربز دی چې کله نه 50 ګوربز ووهله، هغې نه وروسته آی سی سی دغه پوسټ بیا د ګوربز باره کې وکړه. خو بل طرف ته به زه تاسو ته ووایم چې دلته بیا لیکلي دي چې 19 کلن رحمان الله ګوربز خپل کرکټ نه ډېر زیات خوند اخلي. دا د آی سی سی له خوا نه رحمان الله ګوربز ته لیکل سوی ده چې ډېر یو زبردسته لوبه افغانستان ته وکړله. او بل طرف ته د رشید خان په هکله باندې بیا آی سی سی داسې لیکلي دي چې تاسو ته په نن وخت کې دنه بهترینه بولر که معلوم نو ماته یعنې لاندې په کمنټ کې ولیکئ. دغه ډېره غټه خبره د آی سی سی له خوا نه د افغانستان رشید خان په هکله باندې سوې ده. بیا لاندې ورته لیکلي دي چې رشید خان په 4 اوورو کې 28 رنزه کړي دي او د زیمبابوې 3 لوبغاړي آوټ کړي دي. مطلب یې دغه ده چې د په نن وخت کې په شروریزه کرکټ کې رشید خان نه بهترینه بولر بیخي شته نه، ځکه خو د آی سی سی په درجه بندۍ کې اول مقام هم رشید خان ترلاسه کړی ده. یعنې دوی دغه مطلب ورکوي چې یعنې د موږ دغه آی سی سی درجه بندۍ چې کومه ده دغه بهترینه ده، او ځکه خو پکې د افغانستان رشید خان اول مقام ترلاسه کړی ده. او رشید خان نه بهترینه بولر په اوس وخت کې په شروریزه کرکټ کې په ټوله نړۍ کې نشته ده. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ. او د کرکټ همدغسې په زړه پورې معلوماتو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.